مرګ دې راباندې پورې دی ته وایم مونځ دې نه دی کړی او تا ما ته دروغ ویلي چې تا مونځ کړی دی بیا به دروغ نه 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 وای په دې عدالتونو کې چې دا بې ګناه پاتېږي او دا ګناهګار پرې شي نو ولې داسې وایم دا وینه به تپوس کېږي خو چې سترګې پټې شي او یې زده کړو وای دادا وای سامي خيږي ټوله ورځ تاسو لډوګان کوئ او دا تاسو ځوانان یې دا میراکمنې څه ورته وایي موبایلونه په دې باندې په تیزبرګه میاشت کې فلمونه ګورئ وای دادا آخر د کال عمره ورځ ده که نه پس خو به یې لنډۍ که نه ښه دا روژه به اوس خلک په لډوګانو یا په فلمونو باندې لنډوي ستا خدای بیخ او بنیاد وباسه روژه خلک په منځونو او د قرآن شریف په تلاوتونو لنډوي په لډوګانو په وای دادا بس دی که نه روژه مې ده ژبه مې راووتله تنده له لاسه بس دی وای دادا بس دی زما توبه جوانۍ نه مې توبه ده لړو نه مې توبه ده د ګیلو ډکه صنمه بیا یاره نه مې توبه ده وای بس دی که نه دادا توبه وباسه زما دې بس دی توبه کلي بله خانه ته ویم بس دی دا باغ ته نه پراني ویمه پرانیزم درنه ما سره به انټي پینټي بلکل نه کې زه څه حکومت نه یم چې تاله به زه ټیمونه در کوم زه به دې شولک وباسم نو په ایمان کې بیا دې پانسي کوم چې ته به ما سره کیسې خطارې کې پرېږدم دې بیا نه ویمه چاپا دي چاپاړو دې نه بس دی ده ټول چاپه کړم زه ورته وګورم ویمه چاپا خفه خو به نه نه نیم خفه نه ټینګه مېلمستیا چې یې راله وکړه بس دی نو دې کور کې ټیم نه تېروم ټولم हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे وای ته به کو ډمبر راته راچوکه شوي دي داسې ووالمه د خدای ظالمه وړی را باندې نه سوځېدو د خو ستا نه کوچې زوی یم وای لکه چپا وای بیا څه چل شوی را باندې یاره مې پلار ووالم او داسې ووالم سم د بوټو سکی رانه جوړ کړ یاره دا پسې ووالې څه چل دې کړی دا مې ما هغسې لږ شیان دروغ ویلي وو په هغې سم ډېر ووالم یاره ستا دا پلار خو ډېره ناجایزه کوي تا سره په هسې بې څه خبره دې وښي او که نه به څه کوې ورسره مړه خو یاره زه خو وایم یو کار نه کې راته ووایه که نه ولې دا تماچه واله او دا سر پیوله چې دم ته خلاص شي او مونږ هم ته خلاص شو خبره خو دې صحیح وکړه که نه خو دا راته ووایه دا پلار خلک وژني مړه پلار خلک دا زامن د دې دپاره پیدا کوي چې ویې وژني یا هغه خو ما ته صحیح خبرې کړې وې ما دروغ وویې ما ورته ویم مونږ نه دی کړی لډو مې کوله بس په دې باندې ووالم اوس ته باندې په دې کونجار دا تر وامه ملا سړیه ماره سره ګپ لګو ته په ګپم پلار څوک وژني څه راکړه دا دې ګپ څوک لګې کوټ دې تخته کم ته په ګپم نه پوهېږې سړیه ته ورځه بیا داسې کارونه کې ښه ځه به ځه مخکې تربور یې که نه تربور وختې که نه زه بیا داسې کارونه کې ښه ما خو وې دا سر به ولولي موږ به هم تخلاص شو خو ځه پیشو سړی هوښیار و ماما ګرمې خښتې سره شته مګر مو خوښتو څه کې یاره زه بلهله لږ ټکور ورکوم پلار مې سم رسولي یم ګرمې خوښتې خو به نه خو دا خو به سبا وځي خو ته خو راته داسې منټل شان ښکارې زه منټل چېرته یم واله ما ته وایي منټلې چې زما سترګو پسې مه د هغه دی دغه دی مار ده پسې کوم دی لکه هله دا خو په رښتیا مار دی
ما خو وی کدا چپا غب لګی دا خو ډیر رسیدلی سړی دی ام تباہ برباد که تاسو لاسو خو زه تباہ برباد شم ام چې په تاسو باندې درم نه راخطرې که نه والله کو دې کور ته خو زه بیا ارام شم مړه دا وسري څوک وي ماره دار وړه بل وي ماره دار وړه زه خو دماغونه خلاص کړم ولې تا خو سمې ډېرې چیغې راغېستې دا راته ووایه جګړه ډپه شو مړه جګړه په دې را رالم د پټي نه ستړې ستومانه ګرمي مې کړه ښځې ته مې پکې راته آزاد کړه هغې راته بجلي نشته کشره ښځه مې لاړه ببوزې راته وه چې هغې راته څنګه غریبې ببوزې وه بله لاړه چج راواغېسته چې غرب چې داسې و غرب دا ځای راباندې و مې خدای م تباه برباد کړه دغه ځای کې م دې دواړو بنوالي جوړ کړه خروره کو یو ته ویې چې ما له اوبه راکړه تږې ما نو چې په ګیلاس کې یو بل بله به پسې دونه منګي راوالي شا به دما را به پس کې دا اوس سري زه خو مړه دماغونه خلاص کړم د ظالم بچیه مونږ یوه خدای نه چې کولې دا دوه دي وځه وځه رکشه شبه ځه وي تل به خوار وزار وي د دوو ښځو خاوند ګوهریا مجاهده څنګه چلې خیر دی چېرته تلې خیر دی یاره تللی وم داسې کار مې ولګو خو په لاره کې هغه چپاګې مخې له راغی بیا پلار ډزولې و لکه د خره تا خو پکې مکې مکې داسې کرښې وبرې اخلي به که نه دا بنده ورته مې وې دا تماچه واله او دا سر وله خور کا ما وی چې مونږ هم تخلاص شو او تم تخلاص شي خو هغه رامي ډېر هوښیار و څه چلې وکړه واپس یې تماچه راکړه ظالمه ته اوبه باسه بس کوي ګرندې سپینه شوه او د ډېرې شیطانۍ له د مخ نه قاشوغه جوړه کړه داسې کار دی مخامخ جومات یې ني ورته وګوره ټیک ده د مازدیګر لمونځ هم نه دی کړی ځه چې اوبه شو دواړو نه چې ثواب د باندې وګټم پرېږده دا شي لمونځ خو به کوو خو ما وی که د ده نه خدای خلاص کړو نو غټ کار به شوی و نو دکه ستا مطلب د خبرې دا دی چې هغه هغه مال به م تا ته پاتې شو نو څه چل به شو مکه یو روټۍ پېښ وې او دغه لږه غوندې تلکاري او هغه د کستا هم دومره لښه ده او د هغه هم دومره راځه خدای ته څه چې ځو دا مونځ وکړو راځه یاره دا خو د پاسه ماښام کېدو وللي هغه چپا مې دومره وو موږ هم بس بیا په ځان پې نه شو په واړو مې غریب مړ کړ نو یم ډېرې ناوخته که چې څه شو په کومه تللی دی ساده غوندې کې دی چې ته بل خوا نه تللی څه وکړم خدایه پاکه یاره ورځم ورپسې چې ته کار راله ونه ګوري یا لکه شینه بیا ما زما هغه چپا زوی خو به دې نه ولیدلې نه مې زه لیدلی یاره خیر شه بس خیر خو نه دی که نه یاره سهار مې یو 4-5 کونټۍ والې دي مونځ یې نو کړې نو په هغې مې والې ده اوس پته نه کوڅه په کوڅه ورپسې ګرځم او ښکاري نه نو یاره مو خو نه دی لیدلی ښه دا دی چل دی که نه زه خو ورپسې ګرځم خو که چې ته دې ولیدل که نه نو ورته وایه پلار درپسې په کوڅه ګرځي شا به زر کور ته لاړ شه ښه یا الله یا الله ځکه زه نن دا قدم اوچتوم خدایه پاکه چې زه ډېر زیات تنګ شوم او ما سره د دې علاوه بله لار نشته خدایه پاکه بله لار ما سره نشته خدایه پاکه څه کې راولي راولي پرېږده چې دا ځان بل کوه ته څه ویلا ته ټوله ښایسته بچي دي ظالمه یاره وره زه خو د دې لاکډاونونه تنګ شوم لږو تندو مړه کړم زما د دې بچو به څه کوي زه څوک یم لوړه روټۍ پسې پام ته دار یم خدای ظالمه څونه ښایسته ځوان یې خودکشي خو حرامه ده رزق خو هغه الله ورکوي دا ته څه وې چې یو چنچڼلی ورکولی شي نو تا له یې ولې نه درکوي چې په تور غر کې په تور کاڼي کې دنده تور میږي له رزق ورکولی شي نو تا له ولې نه شي درکولی ظالمه د خدای دا ټول مثالونه ستا مخامخ پراته دي حضرت یونس علیه السلام له د کب په خېټه کې رزق ورکو نو آخر تا له به نه درکوي ولې دا ولې بچي بابا ته دې سړي ته وګوره دې خودکشي کوي بچې دا څه کې خودکشي حرامه ده دا ته ظلم کې او بیا دې ماشومانو سره ظلم کې په دې ماشومانو خو د خدای حکم نشته نو ته څوک یې چې داسې ځې د خدای په انصاف پتا کړه بچې چپا په ژوند کې دې په لومړي ځل ډېر ښه کار وکړ ډېر ښه کار دې وکړ بچې نه سینه مضبوطه کړه
دا ماشومان دا خو ګلونه دي دوی خو لا په سترګو څه لیدلي نه دي ته د ډوډۍ په وجه دا ماشومان ځي الله باچا دی الله به رزق ورکوي بچي ما کره جوار غنم ډېر دي ستا بچي به هم خوري او زما بچي به هم خوري او دا بچي ستا نه دا بچي نن بس زما بچي ده اوچت که بچي اوچت که ځه بچي چې ځو